د یو سیمه یا ذهني محاسبات نړیوال سیالۍ کې افغان زده کوونکو اتلولي وګټله. دا سیالۍ چې په کمبودیا هیواد کې د 40 هیوادونو د څه باندې زرو زده کوونکو ترمنځ په لاره اچول شوې وې، پکې افغان زده کوونکو 2 مډالونه وګټل او په ابتدایي کچه یې اتلولي خپل په نوم کړه. په دې سیالیو کې افغان زده کوونکو د سولې، ورورولۍ او مهربانۍ سفیران په نوم ګډون کړی و. نور حال په راپور کې. او افغان تنکي زده کوونکو د سولې، ورورولۍ او مهربانۍ سفیرانو په نوم د یو سیمه یا ذهني محاسباتو نړیوالو سیالیو په 24مه دوره کې چې د کمبودیا هیواد کې په لاره اچول شوې وې ښه کارکردګي وکړه او 2 مډالونه چې یو یې د ابتدایي پړاو د اتلولۍ دی وګټله. الیسینا رحیمي د دې سیالیو ګډونوال چې مډال یې هم ګټلی وای، سیالۍ په ډېره ښه فضا کې ترسره شوې دي. ما 7 نفر تیم ما به بیسیک، الیمنتری A، الیمنتری B. از الیمنتری بیسیک قهرمان داشتیم، 4 تا اول داشتیم، 1 دوم 1 سوم. در مسابقات جهانی بین المللی یوسیمس در کامبودیا در شهر پنومپن برگزار شد. په هرات کې د یوسیمس نړیوال سیالیو مسؤل محمود رضایی وایي سږکال افغان زده کوونکو په دې ټورنمنټ کې د نورو هیوادونو په پرتله ښه کارکردګي وښوده او د 43 هیوادونو د زرو استازو په منځ کې 2 مډاله وګټل او په خبره دا ټیم به اوس تر راتلونکي کال پورې د بیا ګډون لپاره تمرین وکړي. مسابقات جهانی یوسیمس یا محاسبات ذهنی هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار میشه. امسال ما شاهد برگزاری 24مین مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی یا یوسیمس بودیم که در کشور کامبودیا و در پایتخت او کشور یعنی شهر پنومپن برگزار شد. در مسابقات امسال اگر مقایسه بکنیم با سال گذشته تعداد متعلمین بیشتری از کشورهای جهان شرکت کرده بودند. سال گذشته 35 کشور در این مسابقات اشتراک کرده بودند. امسال 40 کشور در این مسابقات حاضر شده بودند با تعداد 4000 دانش آموز در سطوح مختلف آموزشی. اتینا غفوری چې یوازې 2 کاله عمر لري او د یوسیمس نړیوالو سیالیو کې په لومړي پړاو کې اتلولي ګټلې وایي د کورنۍ ملاتړ په دې ټورنمنټ کې د هغې د بریالیتوب تر ټولو لوی لامل دی. اغلې غفوري په 8 دقیقو کې 200 محاسبوي سوالونو ته ځواب ورکړی دی.